دوستانو د تیرې ورځې راهیسې به د بعضې پوسټونه ګورئ. ما ته هم زیاتو هیوادوالو د دغو پوسټونو سکرین شاټونه رالېږلي، کوم چې پکې لیکل شوي دي چې که مسافر له کابل څخه بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي نو د دوی پر سر به 25 امریکایي ډالره ایویشن سکیورټي ټیکس اخیستی کیږي، او کوم چې په داخل افغانستان کې سفر کوي هغې پر سر به 10 ډالره ایویشن سکیورټي ټیکس یا خونوردۍ امنیتي ټیکس اخیستی کیږي. دغه موضوع ما په افغانستان کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره شریکه کړه. هغې بیان راته ویل چې بالکل دا خبره حقیقت لري، خو دا راته ویل چې دا خبره معمول ده په نړۍ کې، په هر هوایي ډګر کې هم دا ټیکس اخیستی کیږي. نو موږ هم یاد ټیکس شروع کړ، کوم چې به هر هوایي شرکت چې کابل څخه بهرنیو هیوادونو ته پرواز کوي د مسافر پر سر په 25 ډالر دغه ټیکس تحویلوي، خو کوم چې په داخل افغانستان کې سفر کوي هغې باندې بیا 10 ډالره دغه ټیکس ټاکل شوی دی. خو دا زیاته کړه چې لکه څنګه چې دغه پوسټونه شوي وو چې تاسو به ځانونو سره 25 ډالر هوایي میدان ته وړئ ترڅو هلته یې تحویل کړئ، که چیرې دغه پیسې تاسو تحویل نه کړئ نو بورډینګ پاس به نه درکوی کیږي. خو دا خبره رد کړه، ویې ویل چې کوم چا چې پخواني ټیکټونه اخیستي دي دوی ته د دې پیسو ورکولو ضرورت نشته، خو کوم څوک چې نوي ټیکټونه اخلي هغې په اړه شرکتونو ته سپارښتنه شوې ده چې دوی یا ټیکس په ټیکټونو کې داخل کړي. نو ما چې کامیر ټیکټونه نن د اریانا سره مقایسه کړل، کامیر ټیکټونه 90% اریانا په پرتله زیات وو. ما چې اریانا ادارې سره خبرې وکړې دوی ویل چې تر نن اوسه پورې موږ ته دې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کامیر په خپلو ټیکټونو کې یاد فیس اضافه کړی دی، خو اریانا تر اوسه پورې نه دی کړی. ممکن چې آینده کې دوی هم دغه ټیکس ور اضافه کړي. نو کوم ملګري چې دوی مخکې نه ټیکټ اخیستی دي دوی ته ضرورت نشته چې کم 25 ډالره د دوی ټیکس دی هغه په میدان کې ورکړي. په راتلونکي کې کوم څوک چې د کابل څخه د نورو ځایونو ټیکټ اخلي هغې په ټیکټونو کې به دا ټیکس موجود وي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که دې په اړه کوم نوي سرات لرل هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده، مننه.